د پکتیا مرکز ګردیز اړوند خواجه حسن سیمه کې د نږدې 1 کیلومتر په اوږدوالي سره د 2 سړکونو جوړېدو چارې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مسؤلینو په وینا دغه پروژه د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د ملګرو ملتونو دفتر په مالي ملاتړ د ګردیز ښاروالۍ تر څارنې لاندې ترسره شوه چې 150 تنو د سیمې خلکو ته پکې کاري زمینه هم برابره شوې وه. دغه پروژه تقریبا په دې ګزار کې د ګردیز ښار اتم ګزار کې تقریبا د خواجه حسن کلي کانکریټي کوڅې پروژه ټول یې اوږدوالی تقریبا 9.8 متره او عرض او پلنوالی 5 متره دی چې د یونپس همکار دفتر او ګردیز ښاروالۍ د نظارت لاندې په شاوخوا 2 میاشتو په کاري ورځ په جریان کې تکمیل شوه. د سیمې اوسیدونکي د دې سړکونو په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې سره به دوی ته په ورځني ژوند کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. ما بسیار خوشم از جناب شاروال صاحب، انجینر صاحب، وکیل صاحب ما خیلی که مزاحمت کشید تا این پروژه به سر رسید و در آینده ما از خدا کنه که لیمیت پروژه بخش ما بیه که هم خودم مصروف شیم، یعنی 150 جوان ما کار کردیم اینجا دیگه مصروف بودیم. خدا کنه که همیشه لیمیت پروژه باشه و مصروف باشیم. دا مونږ یو 150 کسان وو د پروژه کې مونږ کار کول او ډیره خوشحال یو. د شاروال صاحب نه، وکیل صاحب نه، دغه شرکت نه مونږ ډیره خوشحال یو که مونږ ته ځای جوړ کړ. ماشومان ځي مکتب ته، ژمی کېږي، باران کېږي، دا شیان کې د مخکې ډېر مونږ بې عذاب وو ولې اوس ډېر خوشحال یو. د یادول ده چې اوس مهال د مرکز ګردیز اړوند بېلابېلو سیمو کې د ګڼ شمېر نورو کانکریټي سړکونو جوړېدو چارې هم روانې دي چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.